السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ذبیح الله ایمان. غواړم چې دا ویډیو درته چمتو کړم. دا ویډیو د هغو ورونو لپاره چمتو کیږي د کومو ورونو چې موبایلونو ریم کمزوری یا ضعیف وي، نو د هغې موبایل سکرین یا ټچ د سپیډ کې کار نه کوي. نو د دې لپاره دا ویډیو چمتو کیږي چې هغه ورونه یې بیا په خپلو موبایلونو کې وکاروي، استعمال یې کړي او د خپلو موبایلونو څخه په تیز حرکت سره خوند واخلي. نو د دې لپاره چې دغه طریقه تاسو زده کوئ، نو زموږ سره پاتې شئ او دا ویډیو تر پایه وګورئ. نو د دې لپاره چې دا طریقه شروع کړو، لومړی ځو سیټینګ ته. سیټینګ کې به تاسو ښکته ځئ، لاندنۍ برخه کې تاسو ته اباوټ ډیوایس راځي، دا به کلیک کړئ. ښکته به لاړ شئ، دلته به تاسو سافټویر انفو دا به کلیک کړئ. دې کې به تاسو بیولډ نمبر دا به کلیک کړئ، خو دا چې کلیک کوئ دا به زر تاسو کلیک کړئ 3 وارې، تر څو هغه نمبر چې تاسو درکوي هغه 0 ته راورسیږي. دا ما کلیک کړ، نو له دې ځایه په بیک بټن باندې خارجېږم. اوس ګورم چې ماته ډیویلپر آپشن ښکاره شوي ده او که نه. بلکل دلته ډیویلپر آپشن بټن ښکاره شوه. نو تاسو به لاړ شئ ډیویلپر آپشن ته. دلته به تاسو ښکته ځئ، دلته تاسو ته 3 آپشنې ښکاره کیږي. لومړی، دوهمه او دریمه. د 3 آپشنو کې کار کوو. لومړی وینډوز انیمیشن سکیل دا به کېکاږئ، دلته به پسنۍ برخه کې انیمیشن ایز آف دا به ووهئ او را به شئ دوهمې ته. دوهمه کې به هم تاسو انیمیشن ایز آف او را به شئ دریمې ته. دریمه کې به تاسو هم انیمیشن ایز آف دا به ووهئ. نو تاسو د ټچ حرکت به زیات شي، یعنی که تاسو په خپل موبایل کې په ټچ باندې کار کوئ یا په سکرین باندې کار کوئ، نو د هغې حرکت به په تیزۍ سره کیږي. نو تاسو دا طریقه استعمال کړئ، وګورئ چې تاسو موبایل کې تغییر راځي او که نه. نو د دې لپاره چې دا ویډیو نور ملګري هم وګوري، تاسو یې در سره شیر کړئ او زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. نو له تاسو مننه کوم چې زموږ سره مو ټوله ویډیو وکته.